شروع شوي یو ځوان په توګه ما هیڅکله هم دا تصور نه و کړی چې زه به یوه ورځ د فیفا نړیوال جام په داسې یو لوبغالي او ګراوند کې ګورم. نن د دې لوبې په لیدو سره ماته محسوسه شوه چې د فوټبال دا نړیوال جام یوازې یوه عادي لوبه نه ده، بلکې دا یوه داسې لویه غونډه هم ده چې د دنیا له کنج کنج نه د مختلفو فرهنګونو، رواجونو او مذهبونو انسانان را یوځای کړي دي. دا زما لومړی ځل دی چې زه د فوټبال نړیوال جام یوه لوبه په میدان کې ګورم. زه نن کوشش کوم چې تاسو سره هم هغه تجربې شریکې کړم چې ما دلته احساس کړم. دا اول ځل دی چې د فیفا په نړیوال جام کې د 48 هیوادونو ټیمونه لوبیږي. نو په همدې خاطر دا ځل د نړیوال جام لپاره 3 هیوادونه د کوربتوب لپاره انتخاب شول: امریکا، مکسیکو او کاناډا. زه نن دلته د کیبو ورده او سعودي عربستان ترمنځ لوبې ته روان یم. د امریکا په ټکزاس ایالت هیوستن ښار کې ګرمي ډیره شدیده ده او ما سره دا اندېښنه ده چې په میدان کې دننه به څومره ګرمي وي. اصلا دا لوبه د هیوستن ښار په انرژي سټیډیم کې کیږي. دا د انرژي سټیډیم دی چې په 2002 کال کې تقریبا په 352 میلیونه ډالرو باندې جوړ شو. او د دې سټیډیم یوه ځانګړنه دا ده چې د دې میدان سر بندېدی هم شي او خلاصېدی هم شي، او دا یوازې 2 منټه وخت نیسي چې د میدان سر خلاص شي او یا بیرته بند شي. په دې میدان کې تر 2000 پورې کسان په یو وخت کې لوبه لیدلی شي. راځئ چې دننه ورشو. زه باید شپږم منزل ته وخیژم چې خپل ځای ته ورسیږم. د میدان په شاوخوا کې په هر منزل کې دا ډول بازار جوړ شوی دی چې خلک پکې خوراک، څښاک او نور شیان په اسانۍ سره اخیستلی شي. ما نیم ساعت وشو چې زه د خپلې دروازې په لټه کې دروازه پیدا کوم، خو نه پیدا کېږي. ګورم چې زموږ دروازه کوم بالاخره زه خپلې دروازې ته راورسېدم. راځئ چې دننه ګراوند ته ورننوځو. په ګراوند کې دا مخامخ 2 تلویزیوني سکرینونه چې لګېدلي دا په دنیا کې تر ټولو غټ ترین سکرینونه دي چې په دې میدان کې لګېدلي. د میدان په دې پاسنۍ برخه کې دومره قوي ایر کنډیشنې لګېدلې دي چې د ټول میدان او تقریبا 80,000 کسانو ته په یو وخت کې هوا معتدله کولی شي. د دواړو هیوادونو ملي بیرغونه راوړل شول. کیپ ورده ټیم ملي سرود غږیږي. باور وکړئ د تلویزیون کې د فوټبال نړیوال جام لیدل او دلته عملاً په میدان کې لیدل ډېر فرق لري.
په هر وقفه کې د مختلفو ملکونو موسیقي او فرهنګي مراسم ښودل کیږي او دا ټولو ته دا احساس ورکوي چې په دې دنیا کې د هر رسم و رواج او فرهنګ قدردانۍ کیږي. دلته یوازې همدې لوبې ته د دنیا له مختلفو ملکونو نه 80,000 کسان راغلي دي چې زیاتره د امریکا له ژبو، فرهنګ او اصولو سره نابلده دي. خو جالبه دا ده چې له دې ټولو نابلدتیا سره بیا هم هیڅوک له کوم ژبني، فرهنګي یا امنیتي مشکل سره مخ نه شول. حتی د دې ټولې لوبې په جریان کې او له لوبې ختمېدو وروسته ما هیڅ ډول بې نظمي، ګډوډي او داسې حالت ونه لید چې خلک د پکې په تکلیف شوي واوسي. او دا ځکه چې د لوبې له ختمېدو سره سم هر څوک په منظم شکل د خپلې دروازې له لارې بهر راووتل او په هره دروازه کې لارښوونکي ولاړ دي ترڅو هر بلد او نابلد کس ته د هغوی لاره ور وښیي. د ګراوند بهر ماته دغه ورقې هم راکول شوې، یعنې د اسلام د دین تبلیغ هم دلته کېږي.